مهربان ګرانو کتونکو تاسو وینئ نن چې کوم دی نو د مارشل آرټ چیرمین زاهد خان چې کوم دی د هغې د طرفه زهراني اهتمام وشو هغه کلاریانو هغه منیجر هغه کوچ چې کوم تایکوانډو ورلډ چمپینشپ له چې کوم دی نو دوبۍ ته روان دي د دې چې کوم دی څه وخت بعد به دې ځای نه چې کوم دی ځي او هغه مقابلو کې به چې کوم دی نو دوی ګډون کوي هلته به دوی مقابلې کېږي موږ سره دې وخت کې چې کوم دی نو د دې غونډې او دا چې کوم کلاریان دي د هغې منیجر چې کوم دی نو سجاد هوتي صاحب موږ سره موجود دی د هغې نو په دې حوالې سره موږ یو څو تپوس کوو. سلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی دا راته ووایئ د کلاریان ماشاءالله موږ وایو چې یاره زموږ ډېر ښکلی ټیلنټ ډېر ښکلي کلاریان دي د دې دوی تیاري کې تاسو وایئ چې یاره موږ دې ته څلور ورځې چې کوم دی نو باقاعده دوی کور ته نه دي تللي روټۍ به یې خوړله او خپل ګیم به مو دوی خوا محنت کړی څه وایئ ایز اے منیجر چې زموږ دا جیت به یقیني وي. ټول نور خو د پښتو نیوزو د ټول ټیم ډېره زیاته شکریا ادا کوم ستاسو د ټولو ملګرو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو د دې کلاړیانو په احساس کې دا دومره ښکلی پروګرام د جناب چیرمین سید اقبال صاحب په مشرۍ کې منعقد کړ. بلکل یقینا زمونږ ټیم کلاړیان چې کوم دي نو تېر د یوې هفتې داسې چې کوم ټپ گیم زما دا جاوید صاحب ته هدایت و چې بلکل د مونځو او روټۍ نه علاوه دي چې بس لګیا دي صرف گیم وکړي نه لکه نور اکټیویټیز ته دي مونږ بلکل نه دي پرېښې او دوی به په کلب کې پراتو او مسلسل چې کوم دی هغه پریکټس پې کوو دا تیاري د تېر دریو میاشتو نه شروع خو چې کوم شدت سره کوم ټپ گیم تېر دغه کې جناب جاوید صاحب او زموږ نور چې کوم سینیر زموږ کلاړیانو هغې د کلاړیانو ته ورکړه نو هغه د تېر یو هفتې داسې دي مصروفه وساتل بیزي وساتل دپاره د دې چې هلته کې زموږ په دغه چیمپینشپ کې چې دې کې تقریبا 50 پورې ملکونو به په دې کې شرکت کوي چې زموږ کلاړیان به پکې زموږ روایتي حریف هندوستان ته هم مخامخ کېږي او غواړو چې زموږ کلاړیان هلته کې ښه پرفارمنس پیش کړي او میډلز چې کوم دی د دې وطن د دې پاکستان دپاره هغه روړي. زموږ ایمان دی انشاءالله موږ سره ایمان دی موږ سره اسلام دی او موږ سره ستاسو د دې روڼو د جاهد صاحب دی کاشف صاحب دی د دې ګلونو دواګانې دي نو انشاءالله دا ټولونه غټ ټپس دي ټپس خو موږ دې ته ورکړي دي هلته رنګ کې او دا چې ما ته ورته چې دا ټپس موږ سره ایمان موږ سره اسلام موږ سره دا دواګانې را سره د مسلمانانو روڼو د بچو ده نو انشاءالله میدان به موږ صاحب یو بھرپور محنت او هغه محنت چې کوم محنت لپاره جاوید ما د صوبې او د فیډریشن نه د دې مردان خاورې لپاره راښکلي وو نو هغه خاورې ته زه وایم چې نن د هغې ابتدا وشوه شروعات وشو چې نن د جاوید هغه زما خوب چې کوم به ما مردان دپاره ویلي چې د مردان نه د پلیئرز اکثریت کې د پاکستان د ټیم کې نمایندګي وکړي الحمدلله زه نن فخر کوم په جاوید په سجاد او په دې پلیئرز چې هغه خوب ته دوی الحمدلله یو څېره واچوله یو وجود یې ورکړو نو زه خپله چونکې دوی نه په دې ګیم کې ډېر زیات سینیر یم په 2004 کې زه خپله اسټریلیا ته د پاکستان ټیم کیپټن ما پارټیسپیشن کړی په یو مارشل آرټ ایونټ کې نو نن زه ډېر خوشحاله یم چې الحمدلله زما نه پس دا سیسټم چې دی دا بند نه شو بلکې دا د هغې نه ډېر زیات مزید بهتر شو او په هغې کې به زه دا ووایم چې زمونږ مارشل آرټ وجود کې ټول نه زیاته حصه به زه د سجاد هوتي ووایم چې هغه د گیم سره ریلیټډ نه و او هغه موږ له خپل وخت د خپل گیم نه زیات زمونږ گیم دپاره زمونږ د گیم اکټیویټیز دپاره موږ له راکوي نو دې کې به چې زمونږ محنت سره زه د سجاد هوتي صاحب هم شکریه د چیرمین څونه مدا کم دا کمه ده جی ډیره مننه جی ستاسو حقیقت د زاهد صاحب د خبرې دا ډېرې ښکلې خوږې خبرې دي بلیک بیلټ پورټون جاپان چې دوی بلیک بیلټ هم دي د دوی دا خبره چې فوکس په خپل ځان ساتئ فوکس په خپل ایمان ساتئ کله چې تاسو په رنګ کې نو زه څه ووایم زموږ د ایمان جذبه چې کومه ده دا څوک هم نشي ښکته کولی چې کله په موږ کې د ایمان جذبه وي نو زه وایم یو انډیا نه چې 10 انډیا ما دا شاعران چې کوم دی نو شکست ورکړي اجازت غواړم د الله په امان